په لغمان ولایت کې د ارشاد حج او اوقافو ریاست لخوا د شعبان المعظم له لومړۍ نیټې څخه د رمضان المبارک میاشتې تر 15مې نیټې پورې د 10 نظامي ادارو مجاهدینو لپاره د قرآن عظیم الشان د ژباړې او تفسیر لړۍ پیل شوه. لله الحمد دا د لغمان ولایت د والي صاحب په همکارۍ او زموږ په غوښتنه باندې دلته 15 ځایه ترجمې کېدلې په نظامي ځایو کې. نو لله الحمد شاش کال دغه ترجمو ځایونه چې دي 15 نور زیات شو، نو په مجموع کې 10 ځایونه شو. بل ورته دینی علما کرام د ارشاد حج او اوقافو ریاست یاد اقدام ستایي او د ځان لپاره افتخار ګڼي چې په یاد مبارکو میاشتو کې د قرآن کریم ترجمه کوي. د تمامو منصوبینو مسؤلینو نه ډېر شکرګزاره یو چې موږ ته دا موقع مهیا کړه او تر امیر المؤمنین پورې موږ ډېر زیات شکرګزاره یو چې موږ ته دا وخت مهیا کړ، اسباب مهیا کړ او د قرآن عظیم الشان د خدمت توفیق او درس او تدریس وخت موږ ته راکړ. موږ ډېر زیات خوشحاله یو. د لغمان په 10 ادارو کې مشرانو په هدایت باندې د ترجمې او تفسیر انتخاب شوی دی. دغه ترجمه او تفسیر به روزانه کم از کم 3 ساعته به نو عوامو مسلمانانو دپاره عموما او د اردو کم چې مجاهدین دي هغوی دپاره خصوصا نو دغه 3 ساعته به روزانه ترجمه ورته کوو. د یادونې وړ ده چې په دې ولایت کې هر کال د رمضان مبارک میاشتې په ویاړ مجاهدینو ته د قرآن عظیم الشان د تفسیر او ترجمې درسونه پیلیږي.